لي كامري ما تبغى شنو بوټانګي ورونه براکي بوټانګي چیرې بوټانګي سلامونه کلمونه زما سباون تاسو ګوري د کیسر ډیجیټل یوټیوب چینل نن خبره کوو د تورخم په باندې تورخم له شاوخوا 9 ورځې راهیسې بند پاتې دی او هلته کوم کسان چې دي هغه کوم مسافر دي او که دغسې تجارتي کوم مالونه چې دي هغه هلته یو وارې بیا بند سوي دي او تېره شپه چې ولا د طالبانو او د پاکستاني ځواکونو تر مابین هلته شخړه هم رامنځته سوې وه او دوی له یو بل سره د سپکو اصلو سره په درنو اصلو باندې جنګ سره کړی دی او داسې خبرونه دي که څه هم دا تر اوسه پورې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو له لورې تایید سوي نه دي خو داسې خبرونه دي چې شاوخوا 4 کم کسان چې دي هغه پکې ژوبل سوي دي یا زخمیان سوي دي یا ټپیان سوي دي او له دې ما چې وایي نږدې کم کلي چې دي یا کم کورونه چې دي چې هلته آباد دي هغوی دې ته مجبوره سوي دي چې له دې سیمو څخه کډه وکړي او نورو سیمو ته کډوال سي دا له دې سره مو درک کولی سوی چې څومره هلته کوم جنګ چې و هغه شاوخوا 3 ساعته دوام درلودی او هغه کوم جنګ چې و هغه څومره زورور وی او کسان ولې مجبوره سوي دي په تېره جمعه نه بله جمعه یعنې نن دوشنبه ده او تېره جمعه نه بله جمعه د اپریل پر 21مه باندې فروری پر 21مه باندې د طالبانو د تورخم دروازې ته نږدې یو پوسته جوړوله د پاکستاني ځواکونه چې د هغوی په وینا پاکستان طالبان چې وو هغه هلته پوسته جوړوله او له پوستې سره هلته یو لوحه یې لګولې وه نو دوی د دې مخالفت وکړ او دوی ته خبر نه ورکړی چې د کوم لوحه چې ده یا کوم د پوسته چې ده هغه دوی جوړوي او دوی یو دم کار شروع کړی د پاکستاني ځواکونو په وینا طالبانو یو دم کار شروع کړی او دوی ته دا خبر نه ورکړل سوی ول چې دا حساسه سیمه ده او دلته تجارت او داسې نور کم کسان چې دي هغه ځي او راځي نو که دلته څه دوی یو څه جوړوي نو دوی ته دې باید خبر ورکړل سي ورپخوا دوی ته دې کم نوي کم پروژې چې دي کم دغسې په دې هکله باندې چې دلته کم کارونه کي هغه باید چې دوی په ګډه باندې سره وټاکي نو دا دوی ته خبر نه ورکړل سوی نو په دې خاطر باندې دوی مخالفت وکړ او طالبان چې دي هغه بیا دا وایي چې دا د دوی خپله خاوره ده دوی خپل واک اختیار پکې لري چې هر څه پکې جوړوي څه پکې نړوي که پوسته جوړوي که نړوي دا د دوی اختیار دی د دوی خاوره ده دوی هر څه پکې کولی سوی تر یو حاله پورې دا خبر چې دی دا واقعي په ځای هم ده خو پاکستاني کوم ځواکونه چې د هغه بیا دا وایي چې دا حساسه سیمه ده او دلته ورپخوا یا مخکې هم داسې کوم ستونزې چې هغه رامنځته سوې وې او د دوی بیا په دې باندې پرېکړه کړې ده یا دوی دا ګډه باندې یو فیصله کړې ده چې که دلته کومه پوسته جوړي نو باید سي دوی ته خبر ورکړل سي نو خبر نه ورکړل سي ځکه دوی مخالفت کوي نو طالبان چې دي هغه بیا وایي چې کله چې دوی دا پوسته جوړوله کله چې دوی کار کوي نو پاکستاني کوم ځواکونه چې وو هغوی باقاعده د جنګ تیاري یې نیولې وه هلته کسان یې راوستل اسلحې یې راوړلې نو ځکه دا کوم دروازه چې وه هغه د جمعې په ورځ باندې یعنې په 21مه فروری باندې بنده سوه او زرګونه کم کسان چې وو هغه هلته بند پاتې سو اوس د تېرې جمعې په تېره ورځ یعنې د یکشنبې په ورځ باندې د پاکستاني طالبانو او کوم پاکستاني کوم ځواکونه چې دي او طالبان چې دي هغوی هلته ناسته کړې ده خو بیا هم تر کوم فیصلې پورې نه ده رسېدلي او دا کوم دروازه چې ده هغه هم هغه رقم بنده پاته ده دلته شاوخوا کوم لارۍ چې ولاړې دي یا کوم بار موټران چې دي هغه تر 1500 هم زیات کوم موټران چې دي هغه فعلا هلته ولاړ دي دواړو لوري ته هغه که د پېښور لوري ته سي که دغسې د جلال آباد به لوري ته سي دغه رقم په زرګونه کم کسان چې دي مسافر چې دي په خاصه توګه هغه مریضان چې عاجله دي او یا پښتونخوا ته تلل یا له پښتونخوا څخه افغانستان ته تلل نو هغوی هلته بند پاتې دي او دا کومه سیمه چې ده یا دلته چې دوی چیرې بند پاتې دي هلته د هوټل انتظامات نشته هلته د اوداسه اوبه یا داسې نورې کومه د څښاک اوبه او داسې د خوراک کوم انتظام چې دی هغه هلته نشته د اوسېدلو کوم ځای چې دی هغه انتظام نشته نو کوم کسان چې دي هغه که ماشومان دي که ښځې دي که د سپین ږیري دي هغه په ډېر زیات تکلیف کې دي
دا کوم ستونزې چې دا همدغسې دوام لري او که چیرې موږ مخته وګورو دا کوم ستونزې چې دي د طالبانو او د پاکستان تر مابینځ که څه هم زیات شوي دي خو دا کله چې په افغانستان کې د جمهوري کوم حکومت و په هغه وخت کې هم دا رقم ستونزې به وخت ناوخته رامنځته کېدې او کوم پوله چې به د افغانستان د پاکستان سره هغه به وتړل کېده په خاصه توګه په هغه وخت کې هېڅکله د افغان تاجرانو څخه کوم مالونه چې وو هغه که میوې وې که داسې سبزي وو هېڅکله هغه به راتلې نو دا پولې به ستونزې زیات شوې او پولې چې به هغه به وتړل شوله نو یو وارې بیا دا که پوله چې د هغه تړل شوې ده دلته کوم سبزیانې چې دي او دغه رقم نوري میوې چې دي هغه هلته پرتې دي او که دغسې پاتې شي نو ظاهرا خبره ده چې هغه به خرابېږي هم خو کوم تجارت چې دی هغه د پاکستان او د افغانستان تر مابینځ کله چې دا شخړې رامنځته شوي دي ډېر زیات متاثره شوی دی او د سوداګریز کوم خونه چې ده په کابل کې د هغوی په وینا شاوخوا 15-80 سلنه کوم تجارت چې دی هغه په شاوخوا 15 کالو کې 13 کالو کې له پاکستان سره دی کم کړی دی او د افغانستان کوم تاجران چې دي هغه اوس زیاته تکیه چې د هغه سنټرل ایشیا چې ده یا منځني کوم اسیا چې ده د هغه لوري باندې ځي او په خاصه توګه کوم تجاران چې دي هغه ځي د چابهار او د بندر عباس د ایران کوم بندرونه دي د هغوی په لټه کې دي چې هغه وکاروي د هغوی له لارې خپل کوم مالونه چې دي هغه ولیږي یا افغانستان ته راوړي د پاکستان کوم منډیانې چې دي له هغه سره د ګوادر او د کراچي کوم بندرګاوې دي د دې لارې څخه د تجارتي کوم سامانونه چې دي هغه افغانستان ته هم ځي هم له افغانستان څخه نورو هیوادونو ځي او هم له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کېږي خو کله چې دا تجارتي کوم دا رقم کله چې پیښې رامنځته کېږي چې کله پوله بندي نو دا کوم تجارت چې د هغه شاوخوا 15-80 سلنه کمه شوې ده کم د زیات کم دا رقم که چیرې موږ ورته وګورو چې دا تعلقات ولې خراب شوي دي د پاکستان او د طالبانو تر مابینځ کومه غټه کومه ستونزه چې دا وخت ده هغه د TTP یا د پاکستاني طالبانو ده پاکستان کوم ځواکونه چې دي یا پاکستاني کوم حکومت چې د هغوی په وار دا تورونه پورې کړي دي چې په افغانستان کې د TTP یا د پاکستاني طالبانو هلته مرکزونه شته هلته کوم د دوی ټریننګ سنټر چې دي هغه شته او وخت ناوخته ځي پاکستان ته پر هغوی باندې بریدونه کوي او بیرته بیا ځي افغانستان ته او هلته خوندي کوم یا پټن ځایونه چې دي هلته ځي خو طالبانو چې دي هغه که څه هم په ښکاره دا تورونه رد کړي نه دي خو همیشه دا ویلي چې د دوی خاوره د هېچا د پاکستان په شمول د نور کوم ګاونډي هیوادونه چې دي د هغوی په خلاف هېڅکله هم نه استعمال شوی ده او نه دوی د دې اجازت ورکوي چې د پاکستان یا د نورو هیوادونو خلاف د افغانستان کوم خاوره چې ده هغه وکارول شي که څه هم د TTP یا د تحریک طالبان پاکستان کوم غړي چې دي هغه وخت ناوخته افغانستان کې په هدفي وژنو کې هدفي کوم بریدونه چې په هغه کې وژل شوي دي له دې ما سوی پاکستاني کوم ځواکونه چې دي هغوی په وار راوښتي دي هلته بمباري کړي دي او کوم کسان چې دي هغه وژلي دي که څه هم ریپورټونه داسې دي چې په هغه کې زیاتره کم شمېر چې دي هغه د عامو کسانو وي په خاصه توګه هغه کډوال چې د اپریشنونو یا د پوځي کم عملیات چې د هغوی له امله تللي دي د وزیرستان څخه و د ډیورنډ دې غاړې ته افغانستان ته راغلي دي او هلته پناه اخیستې ده خو کوم طالبان چې دي یا کوم کسان چې دي د هغوی په دې کې ښکیل نه دي خو پاکستاني کوم عسکري کوم ځواکونه چې دي یا کوم حکومت چې دی هغوی بیا دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی که همیش بمباري کړي دي که خوست چې که داسې نورې کوم علاقې چې دي کوم چې ډیورنډ کارت ته نږدې دي که دلته دوی بمباري کړي دي نو دا یا طالبان یې پناه کړي دي پاکستاني طالبان یې پناه کړي دي او هغه یې له منځه وړي دي دا کوم تعلقات چې دي دا فعلا خو داسې معلومیږي چې د زیات کوم نږدې وختونو کې ښه کېدو طرف ته نه دي روان بلکې د زیاتو خرابېدو خواته روان دي
او د پاکستاني کوم حکومت چې دی یا کوم ځواکونه چې دي د هغوی او د طالبانو تر مابین فعلا دې وخت کوم برای راست کوم خبرې اترې چې دي هغه نه دي روانې، که چیرې دوی تر مابین ناستې کېږي او که څه هم پاکستان په دې هڅه کې دی او مخکې هم کوم وفد چې و هغه یې لېږلی و خو ناکامه سوی دی فعلا تر دې وخته پورې په دې کې کوم پرمختګ نه دی سوی. خو په راروان وخت کې به ورته ګورو چې دا کوم تعلقات چې دي دا یو څه د ښه والي طرف ته ځي که بیا هم دغسې ورځ تر بلې په خرابېدو دي. خو فعلا چې کله مو وینو کوم رپورټونه چې را روان دي پر میډیا باندې یا په رسنۍ باندې د تعلقات چې دي هغه په زیات کوم خرابېدو چې دی هغه که د ټي ټي پي له لورې چې که داسې نور کوم هلته د داعش کوم تورونه چې لګول کېږي د طالبانو لورې په پاکستان باندې دا کوم تعلقات چې دی هغه پر خرابېدو خواته روان دي او د ښه کېدو کوم څرک چې دی هغه فعلا نه لیدل کېږي. نو دا و د نن ویلاګ. زموږ کوم چینل چې دی هغه ضرور سبسکرایب کړئ. که داسې کوم موضوعات تاسو خوښ وي تر تاسو پورې موږ وخت ناوخته در رسوو. زموږ کوم چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او موږ ته خپله رایه ضرور راکوئ. کوم سوال چې مې وي کوم پوښتنه چې مې وي هغه تر موږ پورې په کمنټ سیکشن کې را رسوئ. ډېره مننه. ونه بچې ولې ته تصمیم تاور ولا تصمیم ولا تاور ولا شي ورما دغه شي چې ما ته کوم ځای نه کامera ولا کامera شو دغه څه مې نه لګي ته ما ته بزخه ولا دغه څه نه لګي کاتې شو وروره ولا صحیح ده چری ډکا دا ځوان د کامې ته ګوره دغه څه ځوان ګوره ولا دغه سلیکټ ټټ کلیږي ټټ کپ